علم بعد ملک په هر خوا کې خورو. السلام علیکم ورحمت الله. یوشتم درس ته هرکلی کوم. په لومړنۍ برخه کې conversation between teacher and student د ښوونکي او زده کوونکي ترمنځ خبرې اترې محاوره conversation دی. نو لومړنۍ د محاوره لولو. I am a teacher. I am a teacher. زه یو ښوونکی یم. Who are you؟ تاسو څوک یاست؟ Who are you؟ تاسو څوک یاست؟ I am a student. I am a student. زه یو زده کوونکی یم. What is your name? What is your name? ستا نوم څه شی دی؟ My name is خوشال. My name is خوشال. زما نوم خوشال دی. How old are you? How old are you? تو څو کلن یې؟ چا نه پوښتنه کوي How old are you? تو څو کلن یې؟ I am 18 years old. I am 18 years old. زه 18 کلن یم. Do you have any brothers? Do you have any brothers? کوم ورونه لرې؟ Yes, who? I have زه لرم 5 brothers. 5 ورونه. Do they speak English? Do they speak English? آیا دوی انګلیسي خبرې کولی سي؟ No, نه. They are learning English. دوی انګلیسي زده کوي. They are learning English. دوی انګلیسي زده کوي. Are your mother and father alive? Are your mother and father alive? آیا ستا مور او پلار ژوندي دي؟ Yes, هو الحمدلله. Who is that gentleman? Who is that gentleman? هغه مشر یا غلی سړی څوک دی؟ He is my uncle. He is my uncle. هغه زما کاکا یا تره دی. What is his name? What is his name? د هغه نوم څه شی دی؟ What is his name معنا؟ د هغه نوم څه شی دی؟ His name is د هغه نوم دی. His name is د هغه نوم دی. Mr. علم خان. ښاغلی علم خان. What do you want to be in the future? What do you want to be in the future? په آینده کې څه غواړې چې شې؟ I want to be a liar in the future. I want to be a liar in the future. زه غواړم چې په راتلونکي کې یو قانونپوه یا وکیل شم. I want to be زه غواړم چې شم یو دې ځای کې چې څه شی غواړم هغه ورسره اضافه کړئ in the future doctor, a teacher, an engineer in the future. په راتلونکي کې نو دا و لنډه محاوره. او سره زو د ورز یا د لغتونو برخې ته. یو څو لغتونه دي. divide معنا تقسیمول یا ویشل. divide معنا تقسیمول یا ویشل. doubt معنا شک کول، ګمان کول. بي پکې سایلنټ دی. تقریبا دویم دریم درس کې موږ دغه درس ویلی و چې بي کوم ټیم کې سایلنټ راځي، ټي کوم ټیم کې سایلنټ راځي. drop معنا غورځول یا لوول یا اچول یا څاڅکي. drugstore معنا درملتون، چیرته چې دوایي خرڅېږي. dumb بیا هم پکې سایلنټ دی. dumb معنا ګونګی چې خبرې نشي کولی. ای برخې لغتونو ته راځو. each معنا هر یو. هر یو. eager معنا علاقمند یا شوقمند. earn معنا ګټل، حاصلول یا لاسته راوړل. economical معنا اقتصادي. economical. editor معنا سمونکی، جوړونکی یا editor چې ورته وایي. educational تعلیم یا پوهه. educational بیا تعلیمي ته وایي که نه. education تعلیم. emotional معنا احساساتي. انرژي خو پوهېږئ چې انرژي ته ویل کېږي. دا زموږ د نن ورځې درس. تر سبا مو پاک سپارم. ته سپارم خیر چارې پاک الله مومل. لا لیدلو مو ډیره مننه. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.